الحمدلله. دلته تاسو ټول مسلمان ناست یې. نو زه تاسو نه تپوس کول غواړم چې هغه څه شی دی چې کوم الله د ټولو کې اول تخلیق کړی و. نو د ټولو کې اول شی کوم چې الله تخلیق کړی و هغه یو قلم دی. نو کله چې الله هغې ته تخلیق کو او بیا یې ورته وویل چې ولیکه، نو هغې پوښتنه وکړه چې زه څه ولیکم؟ نو الله ورته وویل چې هر څه ولیکه، کوم څه چې د دنیا خلاصېدو پورې به کېږي. او اسراء معراج وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې هغه قلم اوس ودرېدو او هغه د سیاهي وچه شوه، یعنی د الله قدر او تقدیر اول نه ولیکلی شو. نو تاسو ماته وښیئ چې دلته څومره کسان دي چې کوم مسلمان پیدا شوي دي؟ ماشاءالله. او دلته څومره داسې کسان دي چې کوم اسلام ته وروسته راغلي دي او چې اسلام پخپله یې زده کړی دی؟ خیر، نو تاسو ته اسلام څنګه ملاو شوی دی او تاسو اسلام ته څنګه هم راغلی یې؟ چې څنګه هم تاسو راغلی یې، نو تاسو دې باندې غور وکړئ. نو کله چې خلک ما نه تپوس کوي چې زه دا هر څه څنګه کوم، چې زما کور دی، روزګار دی او ماشومان دي او یو ځای نه بل ځای ته تلل وي او د ایرپورټ باندې چیکینګ کېږي او دا څومره ستړي کولو والا کار دی، خو زه ځان ته همیشه دا یادوم چې ما اسلام ته راتلل څه هم کړي وي او که ستاسو مشرانو اسلام ته راتلل څه هم کړي وي. نو سوچ خبره دا ده چې د هر څه نه اول الله هغې قلم ته ویلیو چې ستاسو زما نوم سره مسلمان ولیکي. نو تاسو څه داسې خاص کار کړی دی چې الله تاسو ته اسلام درکو؟ نو تاسو هیڅ نه دي کړي، هیڅ هم نه. خو بیا هم الله هغې قلم ته ویل چې دې کس نوم ولیکه او هغې سره مسلمان ولیکه. الله به هغې قلم ته ویلي چې د دې شیخ نوم ولیکه او کله چې هغې ژوند کې به دا کال راځي نو زه به هغې ته هدایت ورکوم. نو دا هغه شی دی چې کوم ما ته موټیویټ کوي او دا هغه شی دی چې کوم زه حق نشم ادا کولی. چې ما ته څومره هم لوی ژوند ملاو شي او ما ته څومره ځل هم ژوند ملاو شي نو زه نشم کولی. نو زما د هر وخت کوشش وي چې ما نه څومره کېږي زه کوم، چې څومره هم کېږي زه د الله دین لپاره کار دی کوم، ځکه چې یو ورځ به چې زه هغې مخکې ولاړ یم نو زه دا هیله لرم چې زه هغې نه تپوس دې کولی شم چې ما خپل کوشش کړی او که نه، او که ما نه کړی نو ما ته وبخښئ. بس دا هیله لرم او ستاسو هم دا مقصد کېدل پکار دي. نو موږ تخلیق شوي یو ځکه چې دا د زموږ خالق خوښه وه چې موږ هغې عبادت وکړو او موږ ته دا ژوند تېرولو دپاره قرآن یې درکړی دی او دا داسې کتاب دی که موږ دې باندې عمل وکړو نو زموږ دا ټول ژوند به ډېر سکون سره تېرېږي. او که موږ دې باندې عمل وکړو نو موږ دا هیله کولی شو چې موږ الله ته وایو چې موږ د خپل مسلمان کېدلو حق ادا کړی دی او هغه موږ ته وبخي.